بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې مې د انفلاسیون یا د پیسو د پړسوب د مخنیوي لارې د پولي سیاست د نگاه څخه شرح کړلې. په دغه درس کې زه غواړم تاسو ته فیسیکل پالیسي چې دغه یوه لاره ده یا دغه لارې څخه موږ کولی سو چې د پیسو د پړسوب یا د ګرانۍ یا چې په زیاته اندازه باندې په بازار کې پیسې نه چې د هغه کنټرول موږ وکړو، هغه پر کومې لارې دي چې یوه فیزیکل پالیسي ده چې حکومت په دې باندې مکلف دی چې مالی پالیسي څنګه په کار واچوي په بازار کې، څنګه د هیواد اقتصاد کنټرول کړي. یعنې هدف د هیواد د اقتصاد څخه دا معنا دی چې څنګه د پیسو ارزښت وساتي. مالی پالیسي یوه وسیله ده چې موږ د پیسو د پړسوب مخنیوی کوو. لومړی څه شی؟ حکومت باید مالیات زیات کړي. پر چا باندې؟ پر عامو خلکو، پر کمپنیانو باندې باید مالیات زیات کړي. یعنی دلته یوه خبره دا ده، د مالیاتو په زیاتوالو باندې موږ توس کولی سو چې د انفلاسیون یا د پیسو د پړسوب مخنیوی وکړو، اما چې دا مالیات باعث د دې نشي چې تولیداتو ته تاوان ورسي. یعنی موږ دونه مالیات باید پرکښې نږدو چې اخر کمپنۍ والا، شخصي شرکتونه، شخصي کمپنیانې هغه د دې څخه په عذاب سي چې هغه په دې بیا ونه توانېږي یا توانېدلی نه سي تر څو تولیدات چې زیات کړي. نو په دې خاطر باندې موږ باید په لږه اندازه باندې د مالیاتو ریټ یا مقدار ورلوړ کړو تر څو څه وکړو؟ د پیسو عرضه په بازار کې کنټرول کړو. یعنې خلکو څخه حکومت باید پیسې راټولې کړي. دا یوه لاره ده. دوهمه لاره چې ده، دوهمه په مالي پالیسي کې دوهم کومه کړنه ده چې باید ترسره سي او د پیسو پړسوب را کنټرول سي. ریډیوس پبلیک ایکسپنډیچر. حکومت باید څه وکړي؟ حکومت باید دا وکړي چې مصارفات کم کړي. دا د حکومت دنده ده. یعنې هدف دا دی که چیرې حکومت پر هر ځای کې سرمایه ګزاري کوي، پیسې بازار ته ډېرې غږوي، خرید زیاتوي، دلته پیسې په بازار کې زیاتېږي. کله چې پیسې په بازار کې زیاتې سولې، خو دا باعث همدغه سو د ګرانۍ سو، د پیسو د ارزښت کمیږي او د انفلاسیون سبب کېږي. نو هغه څه چې ضرورت نه وي هغه باید حکومت مصارف نه کړي، یعنې مصارفات راکم کړي او سرمایه ګزاریان هم بې له ضرورته ونه کړي. د مالي پالیسۍ د نګاه څخه درېیمې چې دی انکریز ان پبلیک ډیټس. څه معنا؟ د خلکو څخه قرضې باید راټولې کړي. یو، د خلکو څخه پیسې باید راټولې کړي. دوه، د هغه انسټیټیوټونو څخه یا انسټیټیوشنز چې ورته وایي د هغه مالي ارګانونو څخه پیسې باید راټولې کړي، پر قرض یې باید واخلي. څنګه وکړي؟ په دې خاطر باندې چې د پیسو عرضه په بازار کې کمه سي، تر څو خلک راسي په بازار کې په پیسې په بانکونو کې وساتي، حکومت ته تسلیم کړي. حکومت باید پر هغه باندې دوی د څه شي وکړي؟ ګټه ورکړي. دا یو بله لاره ده په مالي پالیسۍ کې چې موږ څه کولی سو؟ موږ د انفلاسیون مخنیوی کولی سو. څلورمه لاره چې ده ډیلی ان د پیمنټ اف اول ډیټس. دا معنا چې حکومت یا د هیواد مرکزی بانک، لکه زموږ چې د افغانستان بانک دی، ځکه چې دا د هغه وظیفه ده چې د انفلاسیون څه وسي؟ د انفلاسیون مخنیوی وکړي. دوی حکومت یا حکومتي بانکونه باید دا کار وکړي تر څو هغه پیسې چې د خلکو قرضه ورسره ده یودم یې ورنه کړي. یعنې مثلا زما دې 40 لکه 50 لکه افغانۍ په بانک کې، د خلکو 15 لکه 8 لکه پیسې په بانکونو کې دي ایښي دي. حکومت باید څه وکړي؟ حکومت باید دا کار وکړي چې دا پیسې یودم ورنه کړي. په کوم وخت کې؟ په هغه وخت کې چې په هیواد کې انفلاسیون وي، یعنې د پیسو عرضه زیاته وي په بازار کې. په هغه دوی حکومت باید پیسې خلکو ته په ځنډ باندې ورکړي. که چیرې یودم ورکړي، خو دا مخکې در ځي چې پیسې نورې بازار ته راسي، بازار د پیسو ډک دی. د انفلاسیون څخه موږ تاسې یا حکومت په عذاب دی، ګراني ده، نرخونه لوړ دي، د اجناسو قیمتونه لوړ دي. نو په دې خاطر باندې چې شي وکړي، په دغه کې د خلکو د قرضو یا د خلکو د پیسو په ورکولو کې حکومت باید محتاط واوسي، په ځنډ باندې یې ورکړي.
د نن ورځې درس یعنی موږ څنګه کولای شو چې د پیسو د پړسوب یا د انفلاسیون مخه ونیسو. دا مې د فزیکل پالیسي یا د مالی پالیسي د نگاه څخه شرح درکړله. ډیره مننه. که چیرې سوال پوښتنه لاندې په کمنټ کې مطرح کړئ.